د ملي ټلویزیون ګرانو معززو لیدونکو د رادیو افغانستان او شریعت غږ رادیو خوږو اوریدونکو متدینو روژتیانو هیوادوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. تر دې دمه مو د مبارکې روژې میاشتې ښایسته ورځې مو په خیر سره په خوښۍ سره او صحتمندۍ سره تېرې کړې وي. دوستانو، د حسن قرائت د سیالۍ خپرونې روانې دي او دا د نن ستاسو په درانه چوپړ کې استو د یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو سره چې قاري صاحبان به بیا هم راځي دلته خپل قرائت به کوي او سیالي به کوي. نو په تېرو خپرونو کې هم قاري صاحبانو خپل تلاوت وکړ. تاسو ته ما د دغې سیالۍ هغه پړاوونه در وپېژندل چې د افغانستان د مرکز زون په شمول له 8 زونونو نه قاري صاحبان انتخاب شول. له هر زون نه 3 کسان چې مجموعاً 40 کسان شول. دلته په مرکز کې دوی رقابت کوي. له 40 قاري صاحبانو نه بیا 10 قاري صاحبان انتخابیږي. له 10 قاري صاحبانو نه بیا نو هغه بهترین قاري صاحبان چې اول و دوم و دریم دي بیا دوی انتخابیږي، همداسې تر 10مه پورې. نو ستاسو ملتیا زموږ هیلهمندي ده دغه سیالي تر پایه پورې موږ سره تعقیب کوي. هغه قاري صاحبان چې ونه توانېدل په دې سیالۍ کې نمرې واخلي، بریالي شي او دغه پړاو ته لاره پیدا کړي، نو هغوی د بیا هم کوښښ وکړي، زیار دې وباسي، راتلونکي کال کې دې په دغه سیالۍ کې ګډون وکړي. قدرمن داور صاحبان هم را سره دي په تالار کې. دلته جناب استاد عبدالعظیم فقیری، جناب استاد ذکی الله نوری، جناب استاد فرید الله غفوری، جناب استاد ضیاء الحق منقات او د داور صاحبانو قدرمن رئیس صاحب هم را سره ده، جناب مولوي صاحب عبدالغفار ثاقب، چې دوی به د داور صاحبانو په داورۍ باندې څار کوي او بررسي به کوي تر څو هغه نیمګړتیاوې چې له داور صاحبانو نه پاتې کېږي هغه به بیا رئیس صاحب ګوري. تاسو درنو نه هیله لرم چې را سره اوسئ. وخت هم نه ضایع کوو، ورځو محترم قاري صاحب راغواړو. ښاغلی قاري صاحب سید نثار احمد له غزني ولایت نه. قاري صاحب مهرباني وکړئ تاسو راشئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون
وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق الله العلي العظيم. ماشاءالله، جزاک الله خیرا قاری صاحب، زیبا تلاوت کردین. جناب فقیری صاحب، شما بفرمایین در قسمت صوت اگر نظرتان ارائه کنید. قاری صاحب تلاوت زیبا داشتن، البته در آوازشون یک نوع لرزش پیدا شده بود که نمی‌فهمی از اثر اضطرابی که براتون پیدا شده از اثر زو باشه، گرفتگی هم صدایتون است دیگه. امی در جریان ازی که تحریر میخواهید با اجرا بیارید مشکل پیدا میشد، مشکل لرزش. امیدوار هستم که تمرین و مشق خوب داشته باشید که در آینده بتانید که لحن خوبتر به کار ببرید. بخیر باشید. درنو کتونکو تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه راسره یاستئ. ورځو لنډې دمې ته وروسته له دمې خپرونه دوام لري. بیا هم ستړي مشئ درنو کتونکو، ملي تلویزیون، رادیو افغانستان او شریعت غږ راډیو د حسن قرائت د سیالۍ خپرونه ګورئ اورئ. بیا هم قاري صاحب راغواړو دلته قرائت لپاره محترم صفی الله د هرات ولایت نه چې راشي خپل قرائت وکړي. قاري صاحب مهرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم
خفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. ماشاءالله، جزاک الله. قاری صاحب ډیر ښایسته تلاوت دی ماشاءالله وکړو. جناب نوري صاحب تاسو مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ. الله معزتو که قاری صفی الله ماشاءالله در کل خامه صدایتان بسیار زیباست، ولیکن شما در تلاوتان برنامه نداشتین، یعنی تنوع داشتین برنامه نداشتین، یعنی تخطیط و پلانگذاری تلاوتان نبود اما تنوع داشتین. یعنی شما باید تعیین میکردین پیش خود که اینجا وقف میکنم از چنین تغییرات بیارم که یک ذره ما هم شعور میخوردیم کمی، اینطور هیجان نداشت تلاوتان. اما کوشش بکنین انشاءالله تعالی در بخش طبقات، در بخش تجوید که اساس است، تجوید که چقدر مراد شد و قدر زیباتر میشه تلاوتان، یعنی حسابش برابر میشه. وقتی که تو وقف ابتدا رو بشناسی میفهمی که اینجا ما وقف میکنم، حسابت پیش از پیش برابر میکنیم. اجزایی که در وقف و بعض جایی که مدعی وضع عن التنوین میباش که از حدش میگذره، یعنی او تخطیط و پلان بر از این نداره که وقتی بالای وقف میرسه مثل که موتر در سر جمع برسه و وقتی که یا مجبور است که جمع بزنش یا بپره موتر. این همونطور یک حالت می، اگر پیش از پیش خبر باشی خود را آماده میکنی برش میرسی. عموما خوب است انشاءالله تمرین کنین که در مراحل بعدی بخیر خوبتر بدرخشی. وفقک الله. ډیره مننه جناب نوري صاحب. جناب منقاد صاحب تاسو مهرباني وکړئ. سلامت اوسئ. قاري صاحب تلاوت ماشاءالله خو د وقف ابتدا په برخه کې مشکل په دې نه درلوده چې یو خو طولاني ځایونه ورته نه راتله او چې رامغله هغه ماشاءالله هغه د نفس پې باندې دومره یاري کوه چې هغه مطلوب ځي ته ورسېږي. لکه نوري صاحب چې ویلي قاري صاحب ضرورت لري، ځکه نور بخشو کې ته ضرورت شته ده، بالخصوص د جناب استاد په اجازه باندې په دې برخه کې چې اصل دی تجوید دی، بیا وقف ابتدا هم پورته شوی ده. زیات توجه په صوت الله هم وکړه لکه نوري صاحب تاسو اشاره وکول، هغه یو فرع ده. کوشش وکوئ چې داسې تلاوت وکوئ چې یو خو د الله رب العزت سبب د رضا وګرځېږي، د الله د رضا په خاطر باندې. بل اصل چې تجوید دا معیار ونیسئ، نور صوت او لهجه په خپله پسې راځي انشاءالله. نو مشخص په وقف ابتدا کې ستاسو مشکل په دې نه و چې داسې ځای باندې تاسو ونه درېدئ چې هلته علامه د وقف نه وي، که کوم علامې د وقف نه تېر شوی مناسب یا نو آیات ته ورسوو یا که ضعیف وقت نه تېر شي په قوي وقف ته ورسوو، مشکل مو نه درلوده. سلامت اوسئ. ډیره مننه منقاد صاحب. قاری صاحب از شما هم تشکر. میریم با وقفه کوتاه و بعدا برمیگردیم. بازم خوش آمدین بینندای محترم و شنوندای خوب ما در رادیو افغانستان و رادیو صدای شریعت. دوستان عزیز، قسمی که در جریان هستین برنامه حسن قرائت یا امو مسابقه حسن قرائت که از طرف شبکه مخابراتی اتصالات همه ساله برگزار میشه و با همکاری رادیو تلویزیون ملی و حج اوقاف نشر میشه. ما هم در دور 17 آن هستیم. دوستانو وختم نه ضایع کوو، ورځو قاري صاحب عزیر احمد ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل قرائت مونږ ته وړاندې کړي. قاري صاحب عزیر احمد ننګرهار نه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
صدق الله العظيم. جزاک الله قاری صاحب، ماشاءالله ښایسته قرات دې وکړ. جناب نوري صاحب تاسو مهرباني وکړئ. ماشاءالله ډېر ښایسته قاري صاحب خپل د غږ په استعمال کې ډېر موافقه و، که جواب و که وسط و قرار دې کې ډېر موافقه و. تغییرات مو راست سیګا ته لاړې، بیا اخر کې د بیات هم ډېر ښکلی ویلې، ډېر موافقه وي. خو تجوید کې لږ مشکلات ډېر زیات دي چې انشاءالله تاسو کوشش کوئ چې هغې کې لږ څه پرمختګ وکړي. عموما تاسو یعنې د غږ په استعمال کې ډېرې ښې درجې ته رسېدلي یاستئ ماشاءالله. نو اوس کوشش وکړه چې نفس باندې کار وکړي نور، او بل تجوید ضعیفه ده، مشکلات پکې شته. واوره استادان واخله، دا قدیمي استادان چې دغه واوره ډېر واوره چې لږ نغمي مثقف شي، په دې لږ وخت کې ته وشي کولی چې نور تغییرات هم راولي. نور عموما تلاوت دی ښه ماشاءالله. ډېره مننه جناب نوري صاحب. جناب غفوري صاحب تاسو مهرباني وکړئ. ماشاءالله قاری صاحب زیر احمد جان عزیز بسیار تلاوت زیبایی کردن. من نمیخوام حوصله از را بشکنم و تشویقا نمیرم، میگم که انشاءالله که در این مسابقه هم بدرخشین، در مسابقه فراکشوری هم بدرخشین. اون چیزی را که من میگفتم استاد نوری صاحب خودشان اشاره کردن دیگه، ما بیشتر پیش نمیرم. خداوند متعال شما را کامیاب کنم. ډېره مننه جناب غفوري صاحب. قاري صاحب تاسو نه هم مننه. تاسو درنو کتونکو نه هم ډېره مننه چې تر دې دمه راسره وئ. قدرمنو داور صاحبانو نه مننه چې په پوره اخلاصمندۍ، صداقت او امانتدارۍ تر دې دمه یې داوري کړې ده، او لا نورو خپرونو کې به هم راسره وي انشاءالله. نو تاسو قدرمنو نه هیله لرو چې په نورو خپرونو کې هم راسره پاتې شئ او دغه خپرونه، دغه سیالي تر پایه پورې راسره وګورئ. د قرآن ستوری وګورئ چې څوک کیږي انشاءالله. نو هغه څوک چې د قرآن ستوری کیږي، واقعا چې تاسو پوهېږئ چې ستوری یعنې څه. موږ هم ورباندې ویاړو په ټولو قاري صاحبانو چې دلته راغلي تالار ته، په قدرمنو داورانو چې دغسې ماشاءالله په علم پوه داوران لرو او قاري صاحبان لرو چې زحمت وباسي، راځي په سیالۍ کې ګډون کوي. تاسې په پاک الله سپارو. تر بیا بلې خپرونې ښې چارې. دا خپرونه د اتصالات لخوا تاسو ته وړاندې شوه.